مونږ د سیلیبریټیز نه ډېر زیات متاثره یو او مونږ غواړو چې مونږ د هغوی په شانتي شو. نو د دې وجې نه هغوی چې کله دا څیز استعمال کړي نو زمونږ زړه کې هم دا خبره راشي چې یاره مونږ هم دا پکار دی چې مونږ هم د هغوی په شانتي شو. او د دې وجې نه د سیلیبریټي انډورسمنټ د خرڅون د زیاتولو دپاره استعمالیږي. ولې چې زمونږ په ذهن کې دا خبره بالکل په ښه ناسته ده چې سیلیبریټي استعمالوي نو دا څیز به ضرور ډېر ښه وي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. الله الرحمن الرحیم. او د مینیپولیشن څلورم ټیکنیک پیر پریشر دی، یعنې د همعصر دباو. په لسو کې 9 ډاکټران د غاښونو سینسوډین ریکمنډ کوي. د ټوت پیسټ کمپنیانې داسې قسمه اشتهارات وکړي چې موږ د هغې ټوت پیسټ خامخا واخلو او داسې قسمه اشتهارات په میډیا باندې موږ روزانه ګورو. د دې اشتهاراتو نه زموږ دا تاثر جوړ شي چې دا کم سیز په دې اشتهار کې ښودل کیږي چې د دې فیلډ ایکسپرټ او پروفیشنل دا پروډکټس استعمالوي نو موږ له هم پکار دي ځکه چې دې کې به ضرور فایده وي. او یو بل له خندا غوندې اشتهار هغه دا دی چې د 1 ملیون نه زیات خلک زمونږ پروډکټس استعمالوي او د هغې نه وي مطمئن دي. او کله چې هم یو کمپنی دا دعوه کوي چې زیاتر ماهرین او پروفیشنل د دوی پروډکټس استعمالوي نو اصل کې هغوی مونږ په دې خبره باندې پوهه کول غواړي چې د هغوی پروډکټس د ټولو نه زیات بهترین دي. د مینیپولیشن او د چالبازۍ د نورو طریقو په شانتي پیر پریشر هم خپل اثر ډیر زر ښیي. ولې چې مونږ په دې خبره باندې یقین ساتو چې کوم یو څیز هم ماهرین او پروفیشنل خلک استعمالوي نو یقینا هغه به ډیر زیات بهترین وي ځکه چې هغوی خو زموږ نه ډیر پوهیږي. او په اسانو الفاظو کې مونږ داسې ویلی شو چې دا پیر پریشر ټیکنیک خپل اثر ځکه ښیي چې زموږ ذهن کې دا خبره راځي چې ماهرین یا پروفیشنل یا زیاتره خلک خو غلط نشي کېدی او مونږ د دې خبرې نه یریږو چې مونږ خو یوازې یو نو کېدی شي چې مونږ غلط یو. او یو بل مثال چې د پیر پریشر دپاره استعمالیږي هغه د سیلیبریټي انډورسمنټ دی، یعنې د مشهور شخصیاتو توثیق دی. چونکې مونږ د سیلیبریټیز نه ډېر زیات متاثره یو او مونږ غواړو چې مونږ د هغوی په شانتي شو. نو د دې وجې نه هغوی چې کله دا څیز استعمال کړي نو زموږ زړه کې هم دا خبره راشي چې یاره مونږ هم دا پکار دی چې مونږ هم د هغوی په شانتي شو. او د دې وجې نه د سیلیبریټي انډورسمنټ د خرڅون د زیاتولو دپاره استعمالیږي. ولې چې زموږ په ذهن کې دا خبره بالکل په ښه ناسته ده چې سیلیبریټي استعمالوي نو دا څیز به ضرور ډېر ښه وي. او د داسې قسمه اشتهاراتو نه نه صرف ځوان کل متاثره کیږي بلکې مونږ او تاسو هم د داسې قسمه اشتهاراتو نه ضرور متاثره کیږو. او کله کله خو داسې وشي چې سیلزمین راشي او مونږ تاسو ته وایي چې زمونږ او ستاسو چې کوم کمپیټیټرز دي نو 80% خلک عمده پروډکټس استعمالوي نو مونږ له لږ ساعت دپاره سوچ پکار دی څه پته لګي که دا 80% زمونږ کمپیټیټرز بېوقوف وي یا دغه 80% خلکو بغیر څه سوچ او سمج نه دا څیزونه اغوستي وي یا هغوی ته کم قیمت ویلی وي او په کم قیمت سره سودا شوي وي او داسې قسمه حربې صرف او صرف دې دپاره استعمالیږي چې موږ د هغې نه څیزونه واخلو. دا یو مکمل او منظم نظام دی چې د هغې په ذریعې سره د عوامو ذهن بدلولی شي او خپل څیزونه په هغې باندې خرڅولی شي. او دا نظام ستاسو قوت فیصله به په خپل جادو کې داسې ګیره کړي نو تاسو به داسې محسوسوئ که چېرې تاسو د دوی پروډکټس وانغوستل نو یا به د ډېر غټ نقصان سره مخامخ شئ او یا به د یو ډېرې غټې فایدې نه محرومه شئ. او هغوی تاسو ته په غیر محسوس انداز باندې دا احساس درکوي چې تاسو نه ډېر هوښیار خلک د هغوی څیزونه استعمالوي. نو سایمن سینک وایي چې دې خبرې سره ما ته د خپلې مور هغه خبره رایاده شي چې هغې راته وی که چېرې ستا ټول ملګري په تنور کې خپل سر ږدي آیا ته هم خپل سر په تنور کې ږدې